حلیمه به فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام د 4 کالو او زما بچی چې کنه هغه داسې ګډي بيزي سارا ته شړلې وي نو دې د ځان سره په غیږ کې بوستي وړو کې ودیم ځان سره بوستي وی زما بچو رامن ډکړې کور ته راړو ایما ته ویل چې موري ما چې او وی زمونږ قریشی ورال ته چا حلال کو زمونږ قریشی ور چا سکو حلال کو ایما چې ولی وی چې دوه تن رالو یو تن ول په سینه په چاړه باندې دا سینه وسیرله او بل تن ته نزړه را واغست مړ کول تکي ایما چې دا خبره واورید او زما د خاوند دا خبره واوریدله مونږ ور خطا منډه وهلې ور خطا روانو وی چې لاړو ته ورسېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې رنگ زیړو شین شوی ولاړو یریدلې غونته ایما زر په غیږ کې راوس بچي سوکو وی چې دوه تن رالو هغه ماشومان را تخبر وی چې دوه تن رالو یو ور لسینه داسې اوسیرله او بل تینا زړه راوغس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله لوی شو بیا دا واقع په خپل بیانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا دوه پرشتي وي او دا رالی نیوی پرشتي زما د زړه د سینه وسیرله او دی بلی ته زړه راوغس نبی رسول الله فرمایي چې وی دا زړه ته راواز کنه نو دینه داسې یو ټوکړه د غوخي روچه تکړه واغې ته اخوا ورتا وکړه وی دا پکې د شیطان کور دی دا پکې دو شیطان کور دی او بیا د زمزم اوبر راوړې وي او پاغه باندې زما د زړه وینځو زما د زړه پسکو وینځو ګوره هغه کاسه چې کومه غلوخي کنچه یا چړی دا رسوي د جنت وي اکاسم د جنت وا خو اوبه د سوي د زمزم د دینه معلومی کې د زمزم اوبه د جنت د اوبونم بهتر اوبه دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه انزله د زمزم په اوبو باندې ول انزله هر څه د جنت نه راوړي وو نو دا کترې تین ورتا وکړي دا پکې د شیطان کور دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زړه په اوبو باندې وینځو مطلب دا کو د دې پکې اثرات چې هغه تینم په دې اوبو باندې شي لري شي او بیا دا یو کاسه د علم او د حکمت راوړي و نبی علیہ السلام یې غیزما په دې زړه کې داسې ورواچ زما په زړه کې د علم او د حکمت دا کاسه داسې ورواړه ولا او بیا په غزله په خپل ځای کې غوړو او داسې لاسې پیرو کاګو نټاکشته دې نسشته نشته سینه رو غرمټه شو او شاته دې ولو طرف نه پیو مهر ځکه علم او حکمت پکې کې خود کنه نو چې کله یو محفوظ شي خلک دې مهر پسې وږي سو کې لټې نه خوانه دې سوکس شي وتختی بیا په مهر وو باقي دا خبره چې مهر چې دی دا په شق صدر په مکواله شوی دی کو دا پیدایشي وو دا یو خبره ده چې آیا د نبی رسول الله په دی ولو کې د نبی رسول الله د دواړو ولو کې مهر نبوت او دا ګس طرف نه دی ګس طرف دی ګس طرف ته نږدې وو یعنی د زړه ته هغه طرف ته چې کم ځای دی په دخ کې لګیدل د ولو په منس کې وو خو دی ګس طرف ته دی زړه طرف ته داسې مهر په نبی رسول الله لګیدل نو صحیح روایتو کې دا دی چې دا پیدایشي وو دا پیدایشي نبی رسول الله چې پیدا شو دا مهر نبوت په لګیدل وو خو چې کله شق صدر او شو دی پرشتو ول دا زړه وسیرو کنه نو دغه مهر په دوباره وو دا ورله خره تازه کو دوباره پی وو او په کوم ورځ باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو کنه د مهر نبوت د نبی اسلام د شان ورکش دا ورکش صحابه کرام رالو چې مهر نبوت وخته بس په جړا شو چې مهر نبوت ورک شوی د نبی علیہ السلام د دنیا نه تللی دی چې کوم ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو مهر نبوت شو ورک شو ختم کو الله تبارک وتعالى نو دې ته شق صدر ویل شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زړه پرشتو په سلورم کال باندې دا شق صدر د نبی علیہ السلام سلور زله شوی دی سلور زله د نبی اسلام د سینې سلور زله سیرلی شوی دا یو دا چې د سلور کالو په عمر کې د حلیمه سعدی سره لکه دغه واقع درته ما بیان کړه دویم د لسو کالو په عمر کې د لسو کالو په عمر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زړه سیرلی شوی دی اول ځل خو اسره له شدید پاره چې د شیطان هغه کور تی نسکی لري کی د نبی رسول الله د مهر نبوت ما ورته چې د زړه ته مقابل والے شو کنه نو شیطان چې زړه ته وسوسه اچي کنه د شا غاړي اچي د زړه ته مخامخ شا طرف ته چې کمزره په دې باندې کې نو خپل خړتم ورخخ کې د زړه ته او وسوسه اچي په دک کې زی باندې نبی رسول الله مهر والے شو د شیطان لار او ته بند شو دک کې زنه شیطان سره اچي وسوسه اچي نو یو خو هغه چې مهر په واله شو هغه د ګناه قطرت نه لري شو یو خدا
دویم ځل د 10 کالو په عمر کې د نبی علیہ السلام شق صدر شوی دی. دا ولی شی دا ځکه په 10 کالو کې د سړی د لب مبو ته ډیره توجه نو د له لعب هغه عادت نه پرشتو لري کړه ځکه په له لعب سره سړی غافل کیږي د الله د دین نه. په لوب مو باندې اکثر انسان د الله د دین نه سوي غافل وي. نو په 10 کالو کې ته هغه ماده لري شو. دو ځله شق صدر شو. دریم ځل چې د نبی علیہ السلام شق صدر شي هغه په غار حرا کې شوی چې کله ورته وحی میلاویدله چې کله وحی میلاویدله په اخ کې ټیم باندې د نبی علیہ السلام زړه سیرل شوی سینه سیرل شوی دا ولی سیرل شوی و زکه دا ورته زکه و سیرل شو چې د نبی علیہ السلام په زړه کې الله غ طاقت کې خود چې قران برداشت کی. اوس خو په قران نازل دي کنه جبرئیل علیہ السلام راته وحی راوړه یو درون کار په نبی علیہ السلام نازل دو الله ولا پزله کې هغه طاقت کې خود چې دا وحی برداشت کی. نو دریم ځل د نبی علیہ السلام شق صدر شوی دی په غار حرا کې چې کله په قران نازل دو. او سلورم ځل چې د نبی علیہ السلام شق صدر شوی سینې سیرل شوی ده کنه هغه د معراج پښ په باندې چې کله اسمانونو ته خطو نو په سلورم ځل هغه شق صدر شوی دی. او دا ولی شوی ځکه بر د الله ملاقات لته نو د الله ملاقات هغه ډیر مشکل کار دی هغه برداشت ګران دی. نو هغه برداشت د نبی علیہ السلام په زړه کې خود چې د الله ملاقات لزی چې په دې زړه کې طاقت خوې کړه د الله د دیدار. نو سلور زره د نبی علیہ السلام فرشتو سینه سیرلی دا او د دې مختلف مراحل دا حکمتونه پکې وو. نو سلور زره د نبی علیہ السلام شق صدر شوی دی.